د دې کوچنیان د اختر نکریزې د روغتون دوړو پیکه کړي د لویانو پښې او لاسونه یې د نکریزو پر ځای په وینو سرې دي د اختر مبارکۍ پر ځای کندهاریان د خپل دوستانو د روغتیا معلومولو لپاره روغتون ته راغلي 2 بجو څخه جګړه شروع و جنگ شروع هم زمینی جنگ شروع او هوایي جنگ شروع نو بیا د سهار وخواته یو څه جنگ قرار سو د شپږ نیمو بجو خواته بیا موږ خو هر سړی خپلې غریبي او خپلې خوارۍ ته ځو کله چې مو ورور خپل دکان یا دغه ته تللی په لاره کې بس مرمۍ ویشته سوی دی کله زه په توده کې وم بیا مې په ټور ته وښوروئ چې زه لاروی سړی یم کوم نه په حکومت کې یم نه بل سړی یم نو بیا مې په ټور ته وښوروئ بیا مې یو څو قدمه واخیستل بیا په ځانه یم پوستوي بیا چې په ځانه وپوستوي بیا لاروي خلکو په زرنج کې راپورته کړي وو راوړي چینی شفانیت د روان جګړې تاوتل ملکیان ته رسېدلي چې د تېښتې له کومې لارې پرته پکښې راګیر سوي دي که غواړي د جګړې د تاو یا زور څخه ځان خبر کړي شاید تر ټولو غوره ځای د کندهار میرویس روغتون وي دغه روغتون ته هره ورځ د جګړې لسګونه قربانیان راوړل کېږي جګړه اوس د کندهار له ولسوالۍ څخه راټوله او اوس د ښار په څنډو کې د ولسي خلکو په منځ کې روانه ده د جګړې دواړې غاړې یو پر بل درانه ګزارونه کوي چې بیا هم دغه جګړه د ولسي خلکو څخه قرباني اخلي د جګړې نښې خورا ښکاره دي ځینې د خپلو بایلونو دوستانو له مرګ څخه کړېږي او ځینې بیا د جګړې له وټل شوو ټپونو څخه په ساندو دي په کندهار ښار کې د جګړې له تودېدو او ژوبلو کسانو د زیاتېدو سره میرویس حفظوي روغتون خپل عادي روغتیایي خدمات محدود کړي دي البته دا څو ورځې چې دا جګړه ډېر شدت پیدا کړی دی زموږ د ټپیانو تعداد په اندازې زیات دی په اوسط ډول د ورځې تر 740 500 پورې ملکي او نظامي موږ ته راوړل کېږي نو بنا پر دې باندې موږ لږ خپل نارمل مریضان او هغه مدد کوي ځکه چې موږ خپل دغه د جګړې ټپیانو باندې به حد بوخت یو به حد زیات دی نو موږ کوشش کوو چې دغه ټپیانو ته خدمات عرضه کړو که څه هم د جګړې دواړې غاړې ادعا کوي چې په جګړه کې د ولسي خلکو خیال ساتي خو د جګړې اصلي قربانیان بیا هم ولسي خلک دي چې هره ورځ یې دروند پور پرې کوي د خدای په لیاز د قرآن په لیاز موږ پر کومه ولاړ سو دا به څو در څو پورې زموږ پر ولس زموږ پر کندهار زموږ پر افغانستان باندې دا سور ور در څو پورې بلې ووځئ هغه دښتو ته سره ووځئ د الله په خاطر تاسې راسئ در جیب دغه سرپزې ورتېر سئ چې دا ماشومان دا ولس دا عزیزې دا مؤمنان په دې اختر په شپو کې را روان دي روان جګړې په کندهار کې 4.5 کورنۍ بې کوره کړي دي ډېری افغانان د سولې خبرو ته د شک په سترګه ګوري دوی وایي هغه ډلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو بوخت دي تر هغو چې یوې هوکړې ته رسیږي جګړه به د دوی سر خوړلی وي مامون درانی BBC کندهار